بسم الله الرحمن الرحیم. په 2001 کال اکتوبر میاشت کې امریکایانو په ډیر وحشت او بربریت سره په افغانستان باندې یرغل وکړ. دوی یرغل سرچینه له هغه ځایه وه چې کله 11 د سپټمبر پیښه رامنځته سوله. په مشخصه توګه دوی د القاعده او د مشر اسامه بن لادن د ترلاسه کولو غوښتنه کوله. دوی همغه بهانه وګرځوله او په 2001 کې د اکتوبر 1 بیا د ځان لپاره درې کاذبې دعوې، یو د بشر حقونو په وړاندې باندې د شته ننګونو له منځه وړل، بل د مخدره توکو د کښت او قاچاق مخنیوی، دریم هم د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې باید چې دا له منځه وړل سي او نړۍ ته تهدید پېښ نه سي. په دغو دریو دعوو باندې دوی نیمه نړۍ له ځان سره یو ځای کړله، نیمه ډارنه نړۍ او نیمه هغه نړۍ چې هغوی ځان یوازې د امریکا پورې تړلی حسابوه او هغوی د خپل ځان امنیت ساتنه امریکا وګڼله. دوی په دغو دعوو باندې افغانستان ته راغلو. 20 کاله یې دلته حضور درلود. په 20 کاله حضور کې د دوی موږ ولیدل چې په میراث یې راته څه پرېښودل. ترهګرو ډلو شتون، ټولې هغه ترهګرې ډلې چې مستند موارد ورباندې شتون لري چې هغوی د هغو هیوادونو له ملاتړ څخه برخمن دي چې هغه د وسلو تجارت کوي، د وسلو تولید کوي او عایداتي منبع وسلې وي. د هغو هیوادونو له ملاتړ څخه برخمنې ډلې په افغانستان کې دلته حضور یې پیدا کړو. دوی ورته زمینه د حضور برابره کړه، دوی ورته ملاتړ یې وکړ، تبلیغاتي اعلانات یې دوی لپاره وکړل، لابي یې ورته وکړله. موږ ولیدل د 20 کلونو په جریان کې تر کومه حده پورې بیخي بې نومه او بې بنیاده ډلې په ډیر قوت سره دوی په رسنیو کې هم مطرح کړلې، دوی خپله حضور یې هم هغوی ته ورکړ. همدارنګه په د مخدره توکو په کښت په برخه کې موږ ویلی سو چې تر ټولو زیات امار چې ثبت سوي له 2008 کال نه تر 2018 پورې چې په افغانستان کې د کښت او د قاچاق شمیره زیاته وله، دا د دوی له برکته و. او بل شریک د دوی خپله و، ځکه د مخدره توکو لپاره زموږ په سیمه کې او په افغانستان کې کوم مارکیټ شتون نه درلود. دا د اروپا مارکیټونو ته د دوی په واسطه باندې لیږدول کېدل. د دوی یو کاروبار همدا وګرځېده. د بشر حقونو په وړاندې باندې د ننګونو د له منځه وړلو دعوه دوی کوله، د بشر حقونو د ساتنې دعوه یې کوله. موږ ولیدل چې تر دې نهایت زیات د بشر حقونه بدنامول به په تاریخ کې نه وي سوي، لکه امریکایانو ورسره متحدینو چې په تیر 20 کلن یرغل کې په افغانستان کې وکړل. دوی له هیڅ ډول ظلم، وحشت، بربریت څخه لاس وانخیست. دوی د افغانانو میرمنې، ماشومان په ډیر وحشت سره بمبار کړل، ویې وژل، کورونه یې ورته بمبار کړل، مهاجر یې کړل، دوی زندانیان کړل. د بشریت په تاریخ کې مظلومې بېګناه میرمنې، ماشومان زندانونو ته نه وړل سوي. موږ ولیدل چې زموږ په هیواد کې زندانونه د افغان ماشومانو او میرمنو په شکنجو، وحشتونو، په دوی باندې ظلمونو څخه زندانونه په کریږو. بل هر ډول وحشت چې د دوی له لاسه راغی هغه یې وکړ. افغانانو ته یې ډېرې هغه بدمرغې برنامې چې د افغانانو ژوند یې تباه کاوه، د افغانانو نسلونه یې خرابول، هغه یې دلته پلې کړلې. موږ د افغانانو ولیدل چې تر نیم زیات افغانان یې په مخدره توکو باندې روږدي کړل. د مخدره توکو تولید دلته عام ګرځېدلی و. همدارنګه د دوی له تګ نه وروسته 4.5 میلیونه افغان ځوانان په نشو روږدي، داسې روږدي چې هغوی د په روغتون کې د بسترېدو اړتیا وله. دا یې ننني حکومت ته په میراث دلته پرېښي دي. بل د فکري یرغل په برخه کې د انسانیت او د بشریت له اصلیت څخه د انحراف په برخه کې دوی دلته پراخ کار وکړ. دوی زموږ د نسل، زموږ د آیین، زموږ د افغانانو د تاریخي ارزښتونو یوه ډېره بډایه سپېڅلې برخه چې وه هغه یې تخریب کړله. بل هر ډول وحشت چې د دوی په لاس کې راغی، زموږ د سیاسي اړیکو په سیمه کې زموږ د شتون، له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره، له سیمې هیوادونو سره زموږ تعاملات، زموږ تجارتي چینلونه، دا هر څه یې یرغمل ساتلي وو. ټول یې زموږ پر ضد باندې وکارول، ټول یې
شل کاله د دې تخریب باندې وخت ولګېده. د افغانستان ته د دوی راتګ بیرته تګ دا د بشریت په تاریخ کې خپله یو داغ وګرځېدو، دا یو ظلم و، یو وحشت و. دوی ښه درسونه لرل. موږ دغه ورځ په دې خاطر لمانځو چې موږ ته خپلې هغه ترخې خاطرې رایادوي چې افغانانو څومره وحشتونه، څومره ظلمونه ګاللي دي او تر څومره وحشت لاندې شل کاله ژوند کړی ده. ورسره موږ ته دا رایادوي چې افغانان په دغه بهیر کې ستړي نه شول، تسلیم نه شول. دوی په ډیر قوت سره، په ډیره جذبه سره بیا هم مبارزه یې وکړله. د دوی مقابلې څخه په شا نه سول. د تن په غوښو باندې بیا هم خپل وطن وساتو، ازادي یې وګټله، ازادي یې پرې نه ښودله د بل چا لاس ته. دوی په ځانونو پسې باروت وتړل خو خپلې غوښې قرباني کړې، سرونه یې قرباني کړو، ډېرې وینې ورکړلې، خپل بچیان یې نذرانه کړل. خو کله هم دوی سر ټیټ نه کړ او نه یې د امریکا یرغل ومانه، نه د نورې نړۍ زور، نه سو پر طاقت، نه بمبار ته تسلیم سول، نه مهاجرت ته او نه هم زندانونو ته. دا زموږ په تاریخ کې یو بل ښه باب و، زموږ راتلونکي نسلونو ته یو ښه درس و چې افغانان هېڅکله غلام نه ساتل کېږي، هېڅکله چاته نه ماتېږي. هغه که یو هېواد وي، هغه که 50 هېوادونه یو ځای ورته اشر کوي، بیا هم نه تسلیمیږي. هغه ورځ چې بوش تازه حمله کوله د افغانانو حکومت ته، د وخت حکومت ته یې اخطار ورکاوه چې موږ به حمله وکړو، افغانستان به لوټې وټې کړو او موږ به ځان سره مستعمره وساتو. مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد هغه وخت هم ورته ویلي وو چې موږ قوت نه لرو، طاقت نه لرو، موږ سره اټوم نسته، موږ سره دفاعي سیستم نسته د وسلو، موږ سره خپله وسلې نسته چې تاسو سره مقابله وکړو، ټانګو تیارې نه لرو، خو موږ الهي نصرت باندې باور لرو، موږ زور لرو، د الهي زور موږ سره شته. او هغه وخت به زور در باندې غږ کومه چې کله زموږ الهي نصرت بریالی شوی وي او تاسې مات سوي یاست. له بده مرغه چې امیر المؤمنین رحمه الله نن شتون نه لري، خو هغه وخت را رسېدلی ده چې الهي نصرت بریا ته رسېدلی ده او نن امریکایان په افغانستان کې ورسره له ټولو اشرباڼو څخه مات دي او افغانستان ترې خلاص ده. موږ بیا د سکون ساه اخیستې ده. دلته هیڅ ترهګر، هیڅ بغاوتګر، هیڅ د بشریت ضد ډله ټپله شخص شتون نه لري. دلته د مخدره توکو کښت او قاچاق نن ورځ صفر ته رسېدلی ده. دلته د بشر حقونه نن د میرمنو، د ماشومانو، د ځوانانو، د سپین ږیرو مشرانو، د هر چا په خپل ځای باندې خوندي پاته دي. هیڅ قشر د ټولنې هم په ناورین، په وحشت او یا هم په د ژوند په سختو حالتونو یا په ظلم کې ژوند نه کوي. زموږ ژوند ایله بیرته د خپلو ارزښتونو په بنا باندې بیا ځلې پیل سوی ده. مننه.